د پاکستان یوې نادولتي موسسې طالبانو سره 10 ټنه مرسته کړې. اسلام آباد د پیوستون او بشري مرستو د پام وړ هڅې په ترڅ کې د پاکستان یوې نادولتي موسسې شارپ د 10 ټنه امدادي توکو په لیږلو سره د پام وړ هلې ځلې پیل کړې. په دغو 10 ټنه مرستو کې اړین توکي لکه د ژوند ژغورونکي درمل، خوراکي توکي، د جراحۍ وسایل، ویلچرونه، د زنګ وهلو دستګاه، د لابراتوار ټیسټ کیټونه او کمپلې شاملې دي. دا مرستې د یوې ځانګړې الوتنې له لارې کابل ته ولېږدول شوې. دا غیر دولتي موسسه د ورورولۍ او بشر دوستانه مرستو څرګندونه په دې هڅه کې شامله ده چې د پاکستان او افغانستان د خلکو ترمنځ د ژورو اړیکو عکاسي کوي. پاکستان یوه راجستر شوې نادولتي موسسه شارپ چې د خپل خیریه کار لپاره مشهوره ده، د افندي ګروپ سره نږدې همکاري کړې تر څو د دې مرستې ماموریت بې له ځنډه اجرا کولو ډاډ ترلاسه کړي. د افندي ګروپ چې د بشر دوستانه چارو لپاره د خپلو مرستو لپاره پیژندل شوی، د اړینو مرستو یو جامع لیست چمتو کړی چې د افغانانو د هوساینې لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. دا ګډې هڅې د دوه اړخیزو اړیکو ځواک روښانه کوي چې دواړه هیوادونه شریک دي او د سیمه ییزو نړیوالو ننګونو په حل کې د غیر دولتي سازمانونو په اهمیت ټینګار کوي. کله چې مرستندویه توکي کابل ته ورسېدل، دوی نه یوازې دا چې مادي مرستې مجسمې کړي بلکې د امید، یووالي او تل د پیوستون پیغام هم له ځان سره وړی دی.